هیله ده روغ جوړ او صحتمند راته اوسئ. ملګرو نن ورځ ویډیو کې کس لرم تاسو ته داسې یو سیستم در معرفي کوم چې دغه د فورسیج او میټافورس په رقم یو ډیسنټرالایز سیستم ده، یعنې داسې یو سیستم چې نه ختمیدونکی ده، هیڅکله به نه ختمیږي. موږ او تاسو ډېرې کمپنۍ ډېر سیټونه مو وکتل چې اکثرو کې تاوانونه راغلل، بعضې یو نیم کې ګټه راغله او سمونیم سکیم شول، لکه د تېره ورځ فومو سکیم شو، ډېرونه پکې تاوان لاړه، اونو ایکس کمپنۍ سکیم شو، ډېرو پیسې لاړې. نو دغه سیزونه چې دي دا بیا دایمي نه دي، دا سایټونه او دا چټي وټي کمپنۍ دا بیا دایمي نه دي او څوک ګټه کوي څوک تاوان. او دغه ډیسنټرالایز سیستمونه لکه فورسیج، میټافورس، الویکس داسې دي، دا دایمي دي ملګرو، دا هېڅکله نه ختمیږي. دا د ګوګل په واسطه د دې کوډینګ کیږي او دا ډېر قوي جوړیږي او ځکه دا ډیسنټرالایز دی، یعنې دې کې مفتې ګټې نشته د هغه سایټو په رقم. دلته کار ده، د کار پیسې درکول کیږي او ډېر خوندور سیستمونه دي پکې. نو دا ټول به درته معرفي کوم او په دې ویډیو کې راغلی یم تاسو ته د اوټر سپورټ سیستم معرفي کوم چې دغه نوی هم جوړ شوی او ډیسنټرالایز هم ده، یعنې نه ختمیدونکی ده ملګرو، د سکیم قابلیت نه لري چې دا به سکیم شي وبه تښتي. او په دې کې چې بیا کله سکیم هم رامنځته شي نو څوک تاوان نه کوي، ځکه دې سیستمونو کې ملګرو پیسه مستقیما یو خوا نه بلې خوا ته ځي، سیستمونو ته ګټه نه ورځي. نو په دغه خاطر سره دی نه سکیم کیږي او که سکیم هم شي نو چا نه هېڅ پیسه نه وړي، هېڅ تاوان چاته نه رسوي. نو راځم دې ویډیو کې تاسو ته اوټر سپورټ معلومات درکوم. اوټر سپورټ څه شی ده، څنګه فعالیږي. اوټر سپورټ ملګرو یو ډیسنټرالایز سیستم ده، په ټرست ویلټ کې فعالیږي او بالکل دا په ډیرو لارو عاید ورکوي. نو د دې لپاره ملګرو $11 پکار دي چې تاسو دا فعال کړئ. $11 موږ هم خرڅو، د ما نمبر ډسکرپشن کې ستا اړیکه نیولی شئ را سره د ډالرو د اخیستلو او خرڅولو برخې ته. نو اوټر سپورټ چې دا ملګرو دا ډیر خوندور سیستم ده، دا چې د په 4 لیولو پورې کمیشن ورکوي. د افلاین نه هم تاسو ته ګټه راځي، د کراس لاین نه هم تاسو ته ګټه راځي، د 4 او 5 او 6 کسه پورې تاسو ته ګټه راځي ملګرو. دا ډیر ښه سیستم دا ده چې دلته ګټې په ډیرو لارو درځي، یعنې هره خوا نه تاسو ته ګټه راځي او خپله نن ورکینګ عاید هم لري چې د ورځې تر 13 سنټو نه نیولې 40 50 شپېته هر څو سنټه چې تاسو ته ګټه درکړه، خپل نن ورکینګ عاید هم لري، یعنې بغیر له انویټ بغیر له ریفرل. نو دغه عاید هم لري او د ریفرل سره تاسو ته هر ریفرل سره $1.80 $1.80 $1.80 پورې ګټه درکول کیږي د هر ریفرل سره. او چې څنګه تاسو دا سیستم جوین کړئ تاسو ته $1 $1.50 تر $2 پورې درکول کیږي. نو دا څنګه جوین کیږي څه ته اړتیا ده دا ټول اوس په ویډیو کې ګورو. ویډیو ډېره نه اوږدوم درته. لومړی خو باید ټرست ویلټ اکاونټ ولرئ ملګرو. که څوک په اکاونټ جوړولو نه پوهېږي د لومړي کمنټ کې د ټرست ویلټ جوړولو ویډیو درته ږدم. ټرست ویلټ جوړولو طریقه کله چې مو جوړ کړم ملګرو دلته به راشئ، زه دا کلم درته راواز کړم. نو دلته به لومړی راشئ، اکاونټ مو جوړ کړه، دا پاس ګورئ، دا د زنګ نښه غوندې دا به ووهئ. دلته به BUSD سرچ کړئ ملګرو، BUSD او BNB سره دا فعالیږي. صحیح زه دا نټ واز کړم ورته. BUSD به سرچ کړئ، BUSD ټوکن به راواز کړئ او BNB ټوکن به راواز کړئ. سمه ده؟ نو زه دا دلته اوس BUSD راوازوم، BUSD به ولیکم، BUSD لږ به په تمه شو. دلته به ملګرو کومه BUSD وازوئ، دا دومه به وازوئ. ګورئ ښه BUSD دا لاندې چې ورته BP لیکلی او BP والا به وازوئ. نو دا ما وازه کړه، صحیح دا یې نه BP والا ده، صحیح نورې به نه وازوئ. دا چې مو وازه کړه اوس به راشئ BNB به وګورئ. BNB خو هر ویلټ کې خپله وازوي، دا ګورئ دا BNB ده، دا به وازه کوي. نو دې ته به اوس موږ پیسې که چا سره باینانس کې باینانس نه څنګه لیږلی شو هغه طریقه درته ښیم، او که چا سره په ویلټ کې خپله پرتي خو لا ښه زه ما سره باینانس کې دي، زه غواړم ټوله BNB دې ته ولېږم ځکه لږ فیس یې کم ده ملګرو، بیا هلته بیا زه بېرته سواپ کړم. نو راځم خپل باینانس ویلټ ته راځم ملګرو. نو دلته ما سره ټوله USDT ده ملګرو، چا سره که ویلټ کې ټوله USDT هغه د دا کنورټ آپشن ووهي، دلته هم شته او یا دلته راشي دا پورته کنورټ آپشن دی ووهي. صحیح کنورټ آپشن ووهئ، دلته دا USDT مبادله کوي BNB یا BUSD ته. BNB او BUSD دواړه بیا یو دي. زه BNB ته ځکه بدلوم چې فیس یې کم ده، $100 $11 زه غواړم BNB واخلم. دا BNB مې واخیسته، سمه ده. راځم اوس ویلټ ته راځم، دلته سپاټ والټ ته وډرا به ووهئ. صحیح ده ملګرو، وډرا به ووهئ. ما ټوله BNB واخیسته ملګرو په دې خاطر چې دا BNB بیا ټرست ویلټ کې بېرته BUSD ته هم بدلېږي، نو دغه فیس بیا کم راځي. که څوک BUSD لیږي هم مشکل نشته، په دې به کلیک کوئ، وډرا به ووهئ. اوس به راشو دلته خو د خپل ادرس ما د BNB راخیستی، که تاسو BNB لیږئ یا BUSD نو د همغه یو ادرس به د ریسیپټ راواخلئ. زه د ادرس بیا کاپي کوم، دلته یې وراچوم. صحیح ده. نټورک به په خپله موږ ته راشي، دی نه BP هلته هم BP دلته هم. نو دلته زه راځم ماکس وهم د $11 ټول لیږم. BNB چې د ملګرو دا کله باینانس ولیږئ لږ فیس یې ارزانه راځي نسبت BUSD ته. BUSD کم $1 کټوي او دا ډېر کم کټوي، ناچیزه 15 سنټه کټوي. بیا هلته موږ کولی شو بېرته ټرست ویلټ کې د BNB BUSD ته بدل کړو. نو زه راځم بېرته خپل ویلټ ته راځم، اوس به وګورو دلته به موږ ته BNB اضافه شوي. لږ به انتظار کوو ملګرو چې BNB راشي ویلټ ته.
ښه نو ملګرو BNB ماته راغله د هغې نه یې څو سنټه یې کټ کړي دي تقریبا 18 سنټه. نو زه اوس غواړم دا BNB بدله کړم BUSD ته 10 دانې. تاسې باید BUSD ولرئ ملګرو صحیح ده 10 دانې. نو د بدلولو لپاره به سواپ افشن وهو. سواپ له لارې موږ کولی شو دا BNB بدله کړو BUSD ته. نو زه دلته راځم دلته ورته BUSD انتخابوم BUSD به سرچ کوئ لږ انتظار کوو دا راویښته همدا اولینی ده ملګرو BUSD BP شل. نو دلته زه غواړم هسې $10 چینج کړم $10 او تقریبا یو 15 سنټه اضافه چینجوم ملګرو چې بیا کمبود را جوړ نه کړي. نو تقریبا زه دا ورته چینجوم. نو دلته ملګرو 26 سنټه فیس خپل کټئ. زه یو څه نور هم اضافه کوم $10 او 1 سنټ کوم ځکه که کمبود شي ملګرو بیا لږ جنجال سړي ته جوړوي. نو اضافه وي کوم مشکل نشته. زه اوس کنفرم کوم دا به اوس ماته BUSD ته بدل کړي صحیح ده صحیح. اوس به موږ ته BUSD ته بدل کړي. راځم یو دوه ریفرش کوم صحیح دی نه ملګرو BUSD ته راته بدل کړ او خپل فیس یې کټ کړ. نو زه دلته راځم موټر سپورټ لپاره لینک ما تاسو ته هم ډسکرپشن کې ایښی ملګرو او هم که د چا په کار وي د ما واتساپ ګروپ یا ما سره په واتساپ کې میسیج وکوئ زه درته لینک شخصي هم در کوم. کله چې لینک کاپي کړه دلته به راشئ براوزر برخې ته ملګرو او براوزر به کلیک کوئ پاست سرچ کې به ورته دا لینک واچوئ. لینک چې مو واچو سرچ آپشن به ووهئ دلته به سیستم را چالان شي صحیح. نو دلته به ملګرو ټولو نه لومړی څه کوئ راځئ دا یې نه دا د ترم نښه دا د ترم نښه به واخلئ دا به په BNB باندې کوئ د دې اول باندې ګورئ BNB او دلته به په رجسټر کلیک کوئ ملګرو صحیح ده. رجسټر به ووهئ دی نه BNB که دلته تاسو ته اتریوم راغلی او په دې به کلیک کوئ BNB ته بیا داسې واړوئ صحیح ده. د ما خپله BNB کې ده کنیکټ به ووهو. ښه نو رجسټر سکسسفولي شو ملګرو صحیح ده وینئ. لږ صبر وکړو ورته. نو دلته چې رجسټر سکسسفولي شو بیرته به جوین نو ووهئ سمه ده. جوین نو باندې به کلیک کوئ او دلته به اوس بیا نو ملګرو لوګین ووهئ صحیح ده. اوس به لوګین ووهئ رجسټر خو موږ وکړو لوګین. دلته به اوس کنیکټ والټ ووهئ والټ به مو کنیکټ کوئ سمه ده. نو دا د والټ هم د موږ کنیکټ شو لږ به انتظار وکړو صحیح شو. اکاونټ د موږ جوړ شو ملګرو. اوس به راځو ځان ته به پیکیج فالو یعنې په دې $10 به موږ پیکیج فالو چې د اکاونټ مکمل شي. نو دلته به په دې اکټیوي کلیک کوئ صحیح ده. اکټیوي باندې به کلیک کوئ او لږ به انتظار وباسئ. دلته به اوس موږ دا ګورئ څو پیکیجونه لري ملګرو. لاندې راځم 10 دانې پیکیج لري. د هر پیکیج ګټه دا ده ملګرو که تاسې لومړی پیکیج فال کړئ د تاسې ګټه به مو توستی. دوم پیکیج فال کړئ له لومړي پیکیج به مو ګټه بیا ډېره راځي. دریم فال کړئ ګټه به مو ډېره هر پیکیج کې ګټه ډېره ده ملګرو صحیح ده. هر پیکیج ځان ته ډېره ګټه لري. نو زه راځم دا لومړنی فالوم که چېرته مې بیا وس پیدا شو دا دوم هم پکې فالوم خو لومړی راځم لومړنی پیکیج فالوم کلیک به پې وکړو بای باندې به کلیک وکړو صحیح. دلته به اوس دا لاندې کنفرم کلیک کړو دا شین خط کې سمه ده. کنفرم به وو دا خپل ټرست ویلیټ کوډ به ورکړو. نو اوس موږ ته وایي چې تاسو 60 سکنډه انتظار وکړئ صحیح ده چې دا پیکیج مو لګي. نو پیکیج مو اوس لګیږي که چېرته ملګرو یو ځل کلیک سره ونه لګېدو بیا به دوباره کلیک کوئ سمه ده. بیا ځل به کلیک کوئ بیا به کنیکټ ووهئ اپروو به یې کوئ. دوباره کلیک باید تاسې وکوئ ملګرو که 2 ځلې غواړي. نو دا مو اوس به لږ انتظار ورته وکړو صحیح ده چې پیکیج هماغسې زه به یو ځل ریفرش کړم صفحه. نو لږ صبر به ورته وکړئ انتظار به وکړئ پیکیج به مو فعاله شي. ګورئ ماته انویسټ پروګرس کې لږ انتظار کوو. نو د ما پیکیج نور فعال ده ملګرو. زه راځم دلته ګورم نو چې پیکیج مې فعال شوی او کنه ډیشبورډ به ووهئ. ډیشبورډ به ووهو لږ به صبر وکړو لږ ټایم نیسي د موږ پیکیج ولګېږي. یو ځل به ملګرو زه د اسټوري وګورم چې پیکیج مې ولګېد او فکر کوم پیکیج مې ولګېد ملګرو. راځم ویډرا ځای ته ګورم چېرته ماته ویډرا راجمه وه فکر کوم تر اوسه نه ده لګېدلی. یو ځل بیا ورځم یو ځل بیا به په بای پیکیج کلیک کوم موږ. ښه نو دلته بیرته راځم پیکیج برخې ته یو 2-3 ځلې به ملګرو کلیک کړي لږ به په تماشې پیکیج هم لګېږي ټایم نیسي. ګورئ د ما پروګرس کې ده صحیح. څو منټه زه ورته صبر کوم ملګرو. دغه د پیکیج مې ولګېده یو دقیقه به صرف صبر وکړئ د ما موصله پیکیج مې ولګېده. نو اوس به دې نه ویډرا څنګه کوو ملګرو. ما تاسو ته ویلي چې څنګه مو پیکیج ولګېږي ویډرا به تاسو ته درکوي. ویډرا لپاره به راشئ په دغه 3 ډاټ باندې به کلیک کوئ په دې 3 خطو. دلته به راشئ ویډرا برخه باندې به کلیک کوئ صحیح ده. دلته به ویډرا ووهئ. راځم ویډرا وهم دی نه ما ته $1.08 دا اوس دستي راکړي. ویډرا لپاره دلته به اماونټ لیکئ. ما سره $1.08 دي. نو ګورئ 15 سنټه دی خپل فیس کټئ سمه ده. 15 سنټه دی فیس دلته به اوس ویډرا ووهو. ویډرا به ووهو
نو وډرا مو سکسسفل شو دا نه وډرا سکسسفل اوس به موږ وایلټ ته وډرا جمعي دا ګورې ما پاکیج مو لګید ما ته یک دوم لیول ته غواړي اپګریډ وکړي نو زه نه غواړم اوس فعلا اپګریډ وکم او دلته دا نه ملګرو ما ته دا اوس انکم هم راغلی ده او وډرا مې ته وهله نو دغه ملګرو سیستم او ټرانسپورت سیستم دا به خټاټ خوندور سیستم ده د ملګرو لګ راځم د لیولو در پاره هم وایم ملګرو تاسو چې کله د رجستر وکوي یو کس مو په خپل لینک راولي تقریبا کم $2 درکوي چې هغه کس لاړ شي بل کس راولي هغه کې هم کم $1 پورې درکوي چې هغه کس لاړ شي بل کس راولي $0.5 پورې درکوي هغه کس چې لاړ شي بل کس راولي 25 سنټه درکوي نو تر 4 او 5 او شپږم کسانو پورې هم تاسو ته ګټه درکوي یعنی یو کوي کس تاسو په ټیم کې ولرئ تاسو ته نتورک روان کې ډیره خوندوره ګټه دا سیستم درکوي او ښه خبره ده چې دا نه تختی ملګرو دی کې سکیم نشته د سکم والا نه دي لکه تاسو میټافورس او فورسج سټوري وګورئ تقریبا کلونه کېږي کار کوي نو هیڅ کم دی کې نشته ملګرو سکیم نشته د سیستمو کې نو په دغه خاطر دغه سیټونه دا ډیر بهتره ده او ډیر ښه ده او که غواړئ څوک انوایټ کړئ نو دغه تاسو لینک ته ملګرو دا به کاپي کوي ور به کوي اکاونټ به ورته رجستر کړئ نو تاسو ټیم ته به راشي نو موږ سره څوک یو ځای کېږي موږ هر خدمت ته موجود یو که د $1 په کاري د دې سیستم فالو لپاره هم موږ ورته لیږو او که د بل کس راولي هغه کس ته هم موږ ورته لیږو د $1 په خاطر موږ ټول د سره دا خدمت کوي شو چې د هر یو کس په کار وي د موږ ټیم کې موږ ورته $1 رسو او په ډیر اسانه او په ډیر راحت ډول باید پورې رسو او ښه ټیم سره یو ځای شي دا ډیره ښه ده ملګرو ځکه د پورت آفلاین لخوا هم تاسو ته ګټه راځي آفلاین چې څوک ټیم ته را داخلي ما تاسو ته ویل چې دا ستاسو پیسې 12 کسانو باندې تقسیمیږي یعنی چې تاسو په ټیم کې آفلاین سره تکړه نو هغه دا ګټه راولي کسان راولي نو تاسو ته هم ګټه تقسیمیږي نو موږ سره یو ځای شي ان شاء الله د سیستم نه به ګټه وکوي او دا بالکل حلال سیستمونه دي ملګرو بعضې خلک دا وایي چې والا دا سود ده هغه سود ده نو دلته تاسو ته په زحمت ګټه درکول کېږي مفت خبرې پکې نشته ملګرو صرف مې درته ویل مفت بونس درکول کېږي د ورځې 10 سنټه 40 سنټه هغه هم نامعلوم ده ثابت نه ده تر کوم ټایم یې درکوي نو دغه سیستمونو کې کار ښه ده نسبتا سایټو او نورو ته نو هر چا فالو د ما واتساپ نمبر شته د ډسکرپشن کې مې په سکرین هم وینئ ما سره اړیکه ونیسئ انشاءالله زه مو خدمت کې حاضر یم نو اوس راځم وګورم دا وډرا مې هم رسېدلې او پیسې کټ کړي که نه ګورئ ملګرو پیسې کټ کړي دي رانه BUSD ټوله رانه کټه کړې او وډرا مې هم ترې نه راغلې دا وګورئ اینه 1.2 سنټه وډرا مې هم ته دا اوس راغلی نو دا سیستمونه بالکل حقیقي دي او د سکیم نه لري نو زه نور وخت نه نیسم په خدای مسپارم خدای پامان